اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمون د یوټیوب چینل کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو امید ده چې ټول با په خیریت سره نن د اسماء الحسنا د شلم نمبر چکم نوم د الله رب العزت پاک نوم ده العلیم داغه فضایل او برکات داغه وظایف خودل سره تاسو په خدمت کې حاضر ما دوستانو دا ډېر بهترین د دې کمالات دي او د ټول نه غټه خبر دادا چې دا د استخاري د پاره یا د هغه شي د پاره چې تا هغه کې معلومات حاصلول غواړي یو امر تا یا یو څوک د زیاتې کوي یا یو خبر اجتات نه معلومه او ته غواړي چې الله رب العزت هغه ماته په خپل فضل باندې معلومه کی نو د یا علیم وظیفه ډېر بهترین ده او بار بار بشمیر خلکو د ازماو کړی ده نو د العلیم معنا دا ده چې ډیر لوی علم والا چې الله رب العزت دی نو کڅوک ډیر زیات روزانه یا علیم وای الله رب العزت په د باندې د ټول نه لوی خبره ده چې د خپل علم او معرفت دروازې کولو کی او حافظه به تیز وي ذهن به تیز وي دغه رنګ کڅوک ربي زدنی علما چې په قران کې دا آیات دی د دې تلاوت کې به الله رب العزت د په علم کې اضافه کوي کڅوک د هر مزنفس یو سلو 50 ځل یا علیم وای نو الله رب العزت بیا دا صاحب یقین جوړ کی او د غرنګي د هر مزنفس سلزل یا عالم الغیب ویلو سره الله رب العزت دا انسان چې کوم دی دا با صاحب کشف کی کڅوک دوس استخاره کول غواړي چې زه استخاره وکما استخاره دې د پاره کیږي چې زما د یا پلان کې کار شروع کوم دې کما ته بهتري دا کنه دا درشتي یا د بر څومره امور چي دي نو د شپې د جمعې په شپه باندې د ماخصن مزنفس دي سلزل وای کنارینه یاغه په جمعات کې وي او کزنانی په کور کې دی وي داغه نفس دي ودشي ان شاء الله العزيز دغه مطلوب حال چې کوم دی الله رب عزت باغه د تخکاره کی او کچرتا د غرنګي چانه یو خبره ورکه یو معنا معلوم طرفنا د مان یو کار کیږي غواړي چې زه دغه معلوم کما نو داغه لپاره بهترینه طریقه دا چې 2 رکعات مونږ دیو کی او داغه نه پس د درود شریف وای بیا د آیات کریمه وای سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم او داغه نه پس او یازل یا علیم علمني یا خبیر اخبرنی یا مبین بین لی سلسل زلوی او خپل کم حاجت چې ده کم مشکل چې ده هغه تصور کراولی ان شاء الله العزيز کدا ودشو په خوب کې باورته دا معلوم شي او کو ودن نشو ان شاء الله العزيز د خوا او شاو طرف نه باورته د خلکو دخلو نه باورته هغه کم کار د پاره چې دا وظیفه کړی دي هغه طرف بده ته اشاره ملو شي